نن په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ۳ کورنیو دپاره د اسلام آباد څخه د خواجه محمد قاسم علي صاحب د خوا څخه د ۵۰,۰۰۰ کلدارو نغدو مرسته راسره وسوله چې په هغه باندې مې ۳ کورنیو دپاره اوړه رانیوله او نن مې هغه ۳ بېوزلو افغان کډوالو ته ور تقسیم کړله. نو زه په حیث د یو افغان کډوال د ښاغلي خواجه محمد قاسم علي صاحب څخه مننه کومه چې زموږ د افغان کډوالو د بېوزلو لاسنیوی یې وکړ او خدای پاک دې هغه ټولو تاجرانو ته دارنګه پاک او دیانت ورکړي لکه کوم چې خواجه محمد قاسم علي صاحب ته یې ورکړی، د اسلام آباد څخه زموږ د افغان کډوالو لاسنیوی وکړي. نو بیا هم زه د خواجه محمد قاسم علي صاحب مننه کوم چې زموږ سره یې د افغان کډوالو په لاسنیوي کې مدد کړی دی. مننه.